السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې وه چې په خطا کې مې هغه حرام مال خوړلی دی، اوس زما کوم جرم دی؟ محترم ورور په دې کې ستاسې جرم نشته. په سورة الاحزاب آیات نمبر 4 کې الله جل جلاله ولیس علیکم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبکم. الله مو په هغه سره نه نیسي چې ستاسې کې خطا سي، چې ستاسو د زړو اراده او قصد نه وي دغه کار. د آیات شان نزول که څوم په بل شکل راغلی دی، خو لیکن دلته ستا مسله تر لاندې ده. او تفسیر طبري جلد 19 صفحه 14 د سورة الاحزاب د دې آیات په تفسیر کې وایي عمد کار کول هغه دی چې فالعمد ما اوتي بعد البیان. عمد کار هغه دی چې وروسته له بیانه هغه کار ته دی رجوع وکړي. هغه کار حرام وي، ور معلوم وي، نو بیا دی هغه عمل وکړي، نو دا عمد و قصدن سو غاړې په بندېږي په حرامو. او دا خطأ نه سړی وکړي، په دې کې کوم مشکل نشته، نه ستا لمنځو ته بېره سته او نه ستا و عبادت ته. بس الله دې نه په نصیب. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.